بسم الله الرحمن الرحیم. څنګه چې تاسو ته پته موږ موجود یو دلته په بړچینار کې مامبرګا کې مرکزی چې کوم هغه دی باقي موجود یو. تاسو ته پته و چې اهل تشیع او اهل سنت چې کوم د جنگ روان دی او دوی ونامه ورکړي او دا خو هر چا ته پته و چې دا درنګړی کوي او چې څومره نقصان شوی، مطلب مالی جانی نقصان اوسه پورې شوی، دا د دریم کسي کوي. ان شاء الله تعالی موږ راغلیو که خیر د نه وی اهل تشیع سره اوس خبره وشوه، اهل سنت سره خبره شوې و، دوه په منځ کې موږ یو امن او یو جرګه کوو. د اول وی پاکي د دیګه خبره وي، د امن خبره وي په دا بیلټ کې، صرف دا نه په ټول پښتون کې چې کوم د امن خراب دی ان شاء الله تعالی چې کومه په 11 اکتوبر باندې خبره شوې او ما شانته چې کوم دی دا د امن بحالي کوو د علاقې کې. نو دا د موږ مسلمانانو وړاندې پښتانه دي موږ ان شاء الله تعالی د اول خبره چې کوم د علاقې کې د امن بحالي